غواړي چې د ښځو په سیاحت یا په ایجوکیشن باندې دي بندیزونه ولګوي، نو دا ستا د راتلونکي نسل سره یو لوی زیاتې کوي. جرګه دا فیصله کوي چې آینده دپاره په سیاحتي مراکزو کې به د زنانو راتګ باندې پابندي وي. چې if I had a daughter I would teach her self defense. کچته پښتو بلا خایستو خدایو کمې پکیو رواج به د پیغلو په مړی غلې کېدو. سلامونه او نیکی پیرزونې قدرمنو، زه سیام خان یم. یو وارې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، یو مهمه خبره له تاسو سره شریکوم. په باجوړ کې د ښځو په سیاحت باندې یا په ګرځېدو باندې او یو شمېر نور بندیزونه ولګېدل. ډېره مهمه او ضروري خبره سره دا شریکوم. ایجوکیشن لبرا شو، بیا به د ښځو په سیاحت باندې خبرې وکړو، نورې چې څومره هم زمونږ د مېرمنو فنډامنټل رایټ دی په هغې باندې به یو شمېر خبرې له تاسو سره شریکوم. ومن چې کوم رایټ یا بشري حقونه دي، هغې کې یو دا هم دی چې ښځو چې کوم سیاحتونه دي یا د کوم چکر ځایونه دي، دا په دوی باندې بندول زه فکر کوم چې دا ښه کار نه دی. سیالګري وي، هغوی چکرې ووایي، څومره پیسې چې هغوی راوړي، ستا په باجوړ کې به یونیورسټي، ستا په خیبر پښتونخوا کې به یونیورسټي، یو خو ستا معاشي حالات ټیک شو، بل موږ امن ته یوه لویه زمینه را جوړه کړه. موږ د دې د لارې امن ته خلکو باندې یو د مینې د امن غږ کړو چې موږ د مینې خلک یو، موږ د ښکلا خلک یو، موږ د خلوص خلک یو. نو دا خلکو ته زه دغه پیغام ورکول غواړم چې دا کوم وایي چې یاره سیالګري دې نه راځي، یا مثال په طور یو شمېر نور بندیزونه ولګېدل، یا دا بده ګڼي، دا غلطه خبره ده. زه وایم باچا خان بابا دا خبره کوي چې تاسو د یو قوم، د یو ملک، د یو هیواد ترقي او پرمختګ معلومول غواړئ، نو د هغه خلکو د قوم د ښځو سره د مېرمنو سره د ریلیشن شپ نه تاسو په اسانه اندازه لګولی شئ. نو دغه خلک چې کوم دي بالکل په ناروا باندې زه په سختو ټکو کې غندنه کوم. دا یو زیاتی دی او زموږ د پښتنو ښځو د مېرمنو سره روان دی. فکر کوم چې چا روان کړی دی یا څوک څه کوي، تاسو ټول په دغه څیز باندې پوهېږئ، خو دا یو سراسري زیاتی دی او دا مې ډېره مهمه او ضروري دا خبره ګڼله چې تر تاسو سره یې شریکه کړم. نو قدرمنو کتونکو، موږ له پکار دي چې په ښه ډول باندې دغه خلک پوه کړو، د سوشل میډیا د لارې دغه خبره او د خلکو دغه غږ راجګ کړو. دا لور دې سکول ته بوځه، ښه په لور دې سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلها لارې دي. بیا یو پوهان وایي چې if I had a daughter I would teach her self defense. که چېرته زما لور وی، نو ما به هغې ته د ژوند د خپل ځان د خلاصي چل ورښودلی وی، هغې ته به ما د ژوند د دود دستور چلونه او خبرې ورښودلی وی. If you educated a single girl it mean you educated the whole nation. مطلب دا که تا چېرته یو جینۍ ایجوکیټډ کړله یا تا مثال په طور کاروبار ته پرېښودله، تا ورله خپلواکي ورکړله، یو ځای ته دې پرېښودله، دا ستا د هېواد او ستا د ملک او ستا د پوره روان نسل ډانچه په بله باندې اړولی شي. زه ولې فکر کوم چې ښځه بهر ته نشي تللی، ښځه جاب نشي کولی، ښځه یو انډسټري نشي کولاوخلی. اوس هم موږ انفارچونیټلی له بده مرغه دا خبره بار بار کوم چې زموږ په پښتنه ټولنه کې ښځې ته اوس هم د یو ابجکټ په نظر باندې کتلی کېږي چې دا کیمره ده، دا فن دی، دا کافي ده، دا چې زه څنګه استعمالوم. نه، قرآن او حدیثو دا خبره په ډاګه کړې ده. اقرأ باسم ربک الذي خلق. د قرآن او د حدیث چې کله شروعات شوی دی یا د علم او د پوهې کله شروعات شوی، نو اقرأ ولوله. نو موږ له پکار دي چې خپلې خویندې، خپلې میندې د دغه څیزونو ښکار نه کړو، یا مثال په طور د کور دننه ونه خورو په دغه څیز باندې. او بله خبره دا شریکوم، څومره چې دوی ټکونه کوي چې یاره دوی یو فحاشي فعلاوه ښیي، زه وایم چې د خپل ورور سره، د یو خاوند سره، د یو پلار سره یو سړی ځي، نو هېڅ فکر نه کوم. او یو بله مهمه خبره دا ده، که یو جینۍ وغواړي، یو پوهه او یو ریسرچر وایي که چېرته یو جینۍ وغواړي او هغه د خپل حرکت مثال په طور خراب حرکت کوي، نو د هغې د کور دیوالونه که ته اسمان ته ورسېږي که نه، نو هغه به بیا هم هغه رضالت او خپل کار به کوي. خو که یو جینۍ د مور او د پلار عزت ساتي، نو زه فکر کوم چې دا به چېرته داسې غلط قدم وانخلي چې هغې ټول عمر د هغه پلار او مور ستومانه کړي په دغه څیز باندې. نو چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ.